چې نه د سلام راځي ساده سړیه څوک تر عمره سترګې نه بدلوي کار د یک تنها پرېښودو چې خلک دومره سترګې نه بدلوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته روغ او جوړ. څنګه کولی شو په کین ماسټر کې یو د رقم سمپل او ساده ټمپلیټ جوړ کړو د شعر او شاعرۍ او ټیک ټاک لپاره. راځو ویډیو تر پایه راسره وکړئ او ویډیو در سره لایک او ترڅنګ چینل هم سبسکرایب کړئ. نو روبشه کین ماسټر کې به یو پریمین ته انتخاب کړئ، دغه پریمین چک یو پیو کې ته انتخاب او ترڅنګ بل نشان هم وای او ویډیو در سره لایک هم کړئ ترڅو د نور په مخ شي. نه هات نه مکه یو سکرین شات یو فوټو انتخابوم. هغه د په یو فوټو انتخابوم چې دلته زه ساده ټایپیسټ چې کوم په جوړ کوم. تاسو په هم دې رقم ته یو ساده دا تصویر نه کلیک وکړئ، د من شانه کلیک وکړئ، دلته داسې د دوه ګوتې په ذریعه سره داسې لږ نږدې کړئ، داسې لږ جګ کړئ. دا ګوتې په ذریعه سره لږ جګ کړئ. دا چې جګ کړو دا به داسې لږ داسې ښه کړئ. دا ګوتې په ذریعه سره داسې بار لږ ښه کړئ. دا چې اوس به دلته راشم، دلته به چې دا تصویر چې دا لږ به داسې لږ دا کالټر فلټر به کلیک وکړئ، دا به چې داسې لږ جوړ کړئ. په هغه ساده کې پرېږدئ، نه لږ به نه وایم چې د تصویر نه بیا کلیک وکړئ، دا اډجسټمنټ به کلیک وکړئ، لږ به دا رونه لږ داسې تیته کړئ، دا رونه چې تیته کړئ. دلته هایډس ته دا به داسې لږ دلته به لږ داسې رونه ورکړئ، داسې رونه ورکړئ. نو ته چې رونه ورکړه اوس به چې کړئ دلته دغه لیر نه د لیر نه به چې کړئ کلیک وکړئ، دا لیر وینئ، دا لیر باندې چې کلیک وکړئ، دا لیر نه چې کلیک وکړئ دلته چې څو ټمپلیټس یا ټمپلیټس به چې څه کوئ چې د ما د بلاګر کې به لینک پرېت وي، هغه بلاګر څخه تاسو دغه آیټم یعنې مواد به چې کوئ تاسو لوستنه یې سره پیدا کولو ته ډاونلوډ به یې کوئ. نو روبه شي دلته به دغه یو ټایپیسټ چې ده دا به چې کوئ دا ډاونلوډ کوئ، دا به یې ټیک کړئ. دا چې وینئ دا خو لږ اړخته دی، نه تېرېږو. بل ټایپیسټ چې ده ټمپلیټس چې ده هغه به تر خولو دا لږ اړخته ده، نو تېر شو وروبشه دا لیر نه به کلیک وکړئ، د پوس میډیا نه به کلیک وکړئ. وروبشه دلته دا ټمپلیټ چې ده دا ټمپلیټ په چې کې تاسو دا ډاونلوډ کړئ. دا ټمپلیټ چې ده دا په چې کې دا په چې د پوس دغه فل سکرین نه به چې کلیک وکړئ، دا به چې کې دا فل سکرین کې نو دغه به هم داسې دې ساعت ته ورسوئ. روبشه دا تصویر چې دې ساعت ته ورسوئ، اوس به چې دا لیر نه کلیک وکړئ، دا ټکس وینئ، دا ټکس نه چې کلیک وکړئ دلته به زه چې کوم دا زړه به چې کوم دا به ته انتخاب کړم، لکه دا چې ده دا چې ته انتخاب کړه دا به لږ ستر کړئ، دا به راوړئ. دا به چې د ساعت ته ورسوئ. اوس دلته بل ټمپلیټ به هم راواخلئ، باندې به کلیک وکړئ، دلته به راشئ د ټمپلیټ نه چې کلیک وکړئ، نو دا ټمپلیټ چې ده دا به ته راواخلئ. دا چې راواخلئ دلته به چې کوئ کرپینګ، د کرپینګ نقشه نه کلیک وکړئ، دا به فعال کړئ، دا به چې کوئ داسې به نږدې کړئ. سو دا نه کلیک وکړئ، دا به چې کوئ بیا به دغه ټمپلیټ نه کلیک وکړئ. اوس به چې چالو شي بلینډینګ ته، بلینډینګ آپشن کې به چې کوئ تاسو دغه سکرین ته انتخاب کړئ، سکرین چې ته انتخاب کړو نو اوس به دغه چې کوئ ګوتې په ذریعه سره داسې لږ ستر کړئ، دا به داسې ستر کړئ، داسې به داسې وغورځوئ.
دا چې ورسره اوس په دغه دا ټمپلیټ به هم ډپلیکیټ کې دا په ډیټا کې نشم چې وینئ دغه ډپلیکیټ ده دا ډپلیکیټ باندې چې کلیک وکړئ دا په سر نه ډپلیکیټ وینئ دا ډپلیکیټ باندې چې کلیک وکړئ نو دا به چې دوه به راشي نو اوس به دا یو باندې کلیک وکړئ دا یو باندې چې کلیک وکړئ بیا به لوډ شي دلته کریپینګ نشان ته لوډ شي دا کریپینګ نشان دا به داسې دا یو به داسې جیغ کې دا جیغ کې بیا به کریپینګ نشان ته لوډ شي دا به داسې جیغ کې دا کریپینګ نشان چې ووایي دا کریپینګ نشان کې چک دا به داسې لږ ډېر کې دا خو چې څه شو اس په دا لین به ووایي دا ډبلیکیټ به کې دا چې ډبلیکیټ کړم اس په وروشي دا یو نه به داسې چکې او داسې بیرته کې چې بیرته که دلته چې دا کریپینګ نشان ته جوړ شي دا کریپینګ نشان کې به دلته پرېږدم بل لیر راخلو بل ټمپلیټ راخلو ټمپلیټ کې بل ټمپلیټ سره واخلو دا چې راواخلو اوس به څه وکړو دا به چې دا کریپینګ نشان ته لوړ شي دا به فعال کې دا چې فعال وي نو دا به داسې دا چې دا کریپینګ نشان ووایي اوس به څه کې دا به داسې کریپ کې دا چې دا اوس به دا کریپ کې دا هم چې کریپ کې اوس به وشي بلینډینګ ته دا بلینډینګ کې به څه کې دغه ووایي سکرین به ووایي دا به څه کې بیا به دا هم لاندې کلیک کوئ اوس به یې راوړی دې ستا خپل ځای ته راوړي دا شکل داسې وړوکی ښکته کې تر څو ښکاره وللی شي اوس به لاندې به کلیک وکړئ اوس دلته کې بل ټمپلیټ شته دا ټمپلیټ نه کلیک کوو او ته راخلو دا ټمپلیټ نه چې کلیک وکړئ دا به داسې ټیټ کړئ دا داسې ګوتې په ذرا سره داسې تیزه ټیټ کړئ داسې لږ ټیټ کړئ دا به دا هم جوړ شو په چې کې دا به سهار ته ورسوي دا چې سهار ته ورسولو اوس پوره شي او بل دا ټمپلیټس ځینې اوازونه لري دا اوازونه باید چې کې د ساوند یې باید موډ کړئ دا ساوند باندې کلیک کړئ ځینې موډ لري دغه باندې چې کلیک وکړئ دا چې اوس جوړ کړئ اوس پوره شي بل ټمپلیټ شته ټمپلیټ به راواخلئ هغه هم څه کړئ د همدې ځای ته راغلئ تر څو ویډیو خپلې پې جوړه شي دا ټمپلیټ بیا به څه کړئ دا به کریپینګ ته وشئ کریپینګ ته چې وشئ دا به داسې نږدې کړئ دا به دې سره داسې نږدې کړئ اوس به دا بیک شي دا بیک باندې کلیک وکړئ اوس به وشئ کې بلینډینګ ده بلینډینګ کې به څه کړئ سکرین انتخاب کړئ کله چې سکرین انتخاب کړئ اوس به وشئ دا به دلته دې ته راوړئ چې دې ته راوړو اوس به وشئ بل ټمپلیټ شته ټمپلیټس به هم راواخلئ دا ټمپلیټ به راواخلئ دا ټمپلیټ راواخلئ بیا به دا هم کریپینګ نشان چې وینئ دا کریپینګ نشان نه کلیک وکړئ داسې ټیټ کړئ دا به داسې ولګ کړئ او دا به څه کړئ کریپ کړئ
چې کلیک کوو اوس به دغه تصویر چکې داسې کوزو لاندې بیرو وړئ دا د چې لاندې وروړو دلته به داسې دا به د کیږي سره ټیټ کړئ دغه تصویر چې دا به دنده کلیک وکړئ دا به دې سر ته ورسوئ تر څو ښکلی ولیدل شي دا به دې سر ته ورسوئ اوس به راشئ د تصویر چې دی دغه لږ رونۍ ته تاووئ تر څو دغه چې کوم ایډیټینګ وکړو دا چې کړي اډجسټمنټ به کلیک وکړئ دا به داسې لږ ټیټ کړئ او بل دلته هایلز دغه به دا به داسې ټیټ کړئ دا مې چې ټیټ کړو دا به داسې لږ سپک ورته ویسته اوس دلته یوه شعر ده یو شعر ده دا هم راواخلو دلته یې کپي کوم او بیا ټکس پې کوو دا سهله هغه شعر دلته ده دا شعر به تاسو هم داسې یو شعرونه پیدا کوئ تاسو بیا هم ورته اپلوډ کوئ ورته چې کوئ بیا یې ښکلي ښکلي ټایپیست سره کوم ته ټایپیست په جوړېږي هغه ټایپیست زه درته ښیم چې سره کوم دی به یې جوړ کړم ټایپیست دلته یو شعر دی دا ویډیو لږ سکیپ کوم دا ټایپیست ورخولم دې ته لږ به انتظار وکړئ د هغه چې د ویډیو چې د لږ هغه شي دا ویډیو چې کنورټ شي نو زه به تاسو ته وښیم چې دا څرنګه دا ویډیو په اډیو ووړي نو بالاخره دا ویډیو چې شوه کنورټ شوه لور به شئ دا کنورټ کې داسې لوند به لور شئ دلته چې یو نشان ته پکې ما اکسټرکټ اډیو چې په دنده به چک کلیک وکړئ تر څو دغه اډیو د وړي شي په دنده چې کلیک وکړئ دلته به خپله وینئ دا اپ اډیو وخته اوس دغه ویډیو چې دا ډیلیټ کړئ اوس به دلته دا ویډیو چې ډیلیټ شوی نو اوس دغه زه د مایک د موبایل څخه وباسم اوس دغه د ویډیو ته تاسو کوم زه دلته ایډیټ کې کوم ایډیټ به یې سره کوم ته کوو کې ازي طریقه ته ښیم چې نه د سلام راځي دغه ټکسي نه کلیک وکړئ چې نه د سلام راځي دا چې نه د سلام راځي دا به چې تاسو ولیکئ دا وکړئ باندې به کلیک وکړئ بیا به لوړ شئ دلته دغه داسې لږ زیر په وکړئ اوس به لوړ شئ دغه چې دغه کوم ټکسټ چې تاسو ولیکل دغه لیکل چې وینئ د انګریزي لیکل په دغه لیکل د چکې کلیک وکړئ چې لږ دغه لیکل څه شي ښکلي ولده شي دا نه چې کلیک وکړئ دلته به لوړ شئ انډرایډ کې مو دا لیکل اردو لیکل ډاونلوډ کړئ تاسو به هم د ځای نه ډاونلوډ کړئ دا کې ځینې دا اردو لیکل دا به څرنګه ته ډاونلوډ کوئ دا به چې وکړئ دغه پس وینئ دغه ګیټ مور په دا نشان کلیک وکړئ دلته به ژبه درته ورشي هغه ژبه چې کړئ تاسو اردو انتخاب ووینئ او اردو چې کړئ ډاونلوډ کړئ زه به د اردو ژبه باندې چې کلیک کوم د اردو ژبه باندې چې کلیک کوم دا نوټ په دنده هم کلیک کوم دا چې وکړئ نو پس نشان وشي دلته اردو ژبه انسټال شوه نو دلته اردو دغه لیکل څه شول اردو ته ولیکل شول اوس دغه چې کوم دغه لیکل کې زه ایډیټ کوم داسې لږ دغه یو نشان چې وینئ دغه پس دا به لږ داسې جیښ کړي تر څو دغه ټکس نه چې ده دا ټکس نه زه کلیک کوم دغه چې کوم یې په دنده زه ایډیټ کوم چې نه د سلام راځي دا به چې کې سره کوم ته ایډیټ باید کړو دا ټایپیست به سره کوم ته ډیزاین کې سره کوم ته باید لوړ شي رو به شي په دغه انیمیشن نه به کلیک وکړئ اول به داسې رایټ پکې انتخاب کړئ رایټ ویب رایټ ولل د ویب رایټ یا بل چې داسې لیفټ رایټ داسې او بل کوم داسې انتخابولی شئ کوم چې تاسو خوښیږي دغه انتخابولی شئ دا به هم انتخابولی شئ دا هم انتخابولی شئ دا هم لیفټ رایټ دغه انټر سایډ رایټ دا چې کلیک وکړئ یو به دا پسې دا به اخري یو به انتخاب کړئ اوس به وشي بیک بشي بیا به اوټ انیمیشن ته لاړ شئ اوټ انیمیشن ته یو دلته لاړ شئ اس په دې طرفه داسې به چې کېږي کس بیخته لوړ شئ لیفټ رایټ دا سیټ دغه لیکل چې دي ډیزایني به کړي داسې به جوړ کړي کوم چې تاسو خوښ یعنې کوم چې تاسو ته خوند درکوي هغه انتخاب کړئ
یو په یو کې سپیډ چک انتخاب کړئ. نو دلته اخري چې ده نو دا سل ډاون چې ده دا مو انتخاب کو. اوس په دنده کلیک وکړئ. په دنده چې کلیک وکړئ دغه ته به چک لکه لوړ بشه که ځلونده لږ رنګ وکړي تر څو ښکلی دا آوټپوټ وینئ دا آوټلاین نه به کلیک وکړئ. دا آوټلاین چې دغه کالر نه به کلیک وکړئ دا به چک سیر کړئ. دا چې سیر کړه نو دغه ډیکل چې شو ډیزایني شو اوس ښکلي ولده شو. اوس به داسې وکړئ چې دغه دنده به کلیک وکړئ دا به سار ته ورسوئ. دا چې سار ته ورسوئ اوس به لره چک ایډیټ کې ایډیټ به سره کوم دا هر یو باید کې ایډیټ طریقه ته خیمه سره کوم ده که زه سوس هم سوس سره بندول سره داسې کوي چې نه د سلام راځي نه ته راځي چې نه ته راځي دا نه به کلیک دا چې نه ته راځي دا نه چې سترګې وکړو دا نه ډایرکټ ودرېږي. دا کلیپ دا کنچای نشان چې نه دا کنچای نشان دی چې کلیک وکړي دلته د کیس سلیپ د دریم نشان سلیپټ اند د پریلود دا چې کلیک وکړي نو دلته چې شي دغه کیس چې نیم شي دغه چې نیم شي د بل ځین بیا چک ایډیټ کوي بخنهونه حدود یو چک بل اوس چې دا هغه فعال دی چې کې میو دا ساوند هغه به چک موډ کی تر څو دغه هغه چې شي میکسر لره د سندره سره دغه شعر سره دغه غږونه وایي چې نه د سلام راځي نه ته راځي نه چې نه ته راځي په دا ځین د چې کلیک وکړه دا بل ځین بیا دغه پسې کیبورډ نشان ویني دا کیبورډ نه از دلته داسې ولکه چې نه ته راځي چې نه ته راځي دا چې نه ته راځي دا چې دا به وکړي دا چې وکړه اوس دغه ته وښه چې دا په کوم ځای دی براس کېږي نه ته راځي نه ستا یادونه نه ستا یادونه اوس په دا ځای کلیک کوم دا کنچای نشان وینم دوستانو دا هر یو په داسې جوړوي ښکلي ښکلي دغه اوس را خو زه ویډیوز کې کوم دا ویډیو جوړوم صحیح شوه او ترڅنګ یو داسې ټایپس هم ولیکئ لکه زما چې لیکلی نادان هلک په نوم سره یو ټیک ټاک هم لرم ټیک ټاک هم راسره کیدای شي دغه لینک به هم ډسکرپشن کې پرېږده دا ټکس مې ولیکل اوس دا کنچي نشان چې وینئ دا کنچي نشان چې ووایه په دا باندې چې کلیک وکړئ دا سار ته دا داسې ورسوه داسې سار ته چې ورسوئ دلته چې سار ته ورسوئ داسې کې سټاپ شه اوس دا کنچي نشان دغه پس نادان هلک دا ټکس مې چې لیکله په دا داسې ګوته په زیرا سره داسې بیزه داسې بیزه دلته یې پناه کړه اوس دغه وکړه نو زموږ تاسو ویډیو چې شوه جوړه شوله بالاخره اوس په دې سره به د تصویر باندې به کلیک وکړئ دلته چې ده دغه کلیپ جنریټ چې وینئ دغه دا نه به کلیک وکړئ دلته یو ارل دا به چک انتخاب کړئ دا نه چې کلیک وکړئ اوس به راشئ دلته یو غلطه ښیم تاسو به چک دغه انتخاب کړئ دغه دلته وینئ دغه کیزنه دا مو ته په بله ویډیو کې ته خلک چې دا به کوم ځای نه ډاونلوډ کړئ په انټرنیټ په واسطه دا نه چې کلیک وکړئ دغه دویم چې دغه به چک انتخاب کړئ دا چې انتخاب کړئ دا به ووایي اوس پر شي بل ټمپلیټس به هم راواخلو چې تر څو دا ویډیو لره هم ډیزایني ولدی شي لره هم ویډیو داسې ډیزایني ولدی شي تر څو ښکلې جوړه شي دا ویډیو مو په کین ماسټر کې نو په دنده په کلیک وکړئ دا ټمپلیټس چې ده په دنده ټمپلیټ دا خپل سکرین ته به چک وړاوي اوس پر شي په څټو بیک شیپ د چک دلته بلینډینګ اپشن ته به لاړ شئ بلینډینګ کې به چک سکرین انتخاب کړئ سکرین کې دا به چک دغه رونو به داسې اتیا ته ورسوئ دا چې اتیا ته ورسوئ اوس به دا پرېږدئ نو ویډیو چې شوه په کامیابۍ سره چې شوه ملګرو جوړه شوه نو اوس یې چک یې سي ورووایي نو ډېره ښکلې جوړه شوه دا اوس ساري مو ته کاپي رایټ کوي چې نه د سلام راځي نه ته راځي نه ستا نو ملګرو دغه ویډیو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې او یو هم څه هم ترې زده کړې وي او پاتې دوستانو څخه هیله کوم چې زما ویډیو در سره لایک او ترڅنګ یې سبسکرایب چینل مو هم سبسکرایب کړئ او بیل نشان یې هم ووایئ زه غواړم کین ماسټر کې همدارنګه نورې ویډیوګانې هم جوړه کړم د پاتې نورې ویډیوګانو لپاره د خدای په امان